أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة او يقينا مرست کړي و تاسو سره الله په بدر کې او حال دا چې تاسو کمزوري وي. مخکې په دې دوه ایتونو کې الله سبحانه وتعالى غزوه احد ته اشاره کړې و. اوس الله سبحانه وتعالى د بدر میدان رايت کو چې د بدر په میدان کې ما تاسو مرسته کړې و او حال دا چې تاسو کمزوري وي. 314 کسانو تقریبا نو کافران زرو اسلحه د غوي سره ډیر و سورلي و سره ډیری وي او بیا الله تاسو زور ور کړی نو دا د الله انعام دی چې په مؤمنانو کړی. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نو ویریږئ د الله نه د دې دپاره چې تاسو شکر گزار شئ. إذ تقول للمؤمنين کله چې ویتا مؤمنانو ته ألن يكفيكم ایا کافی نه ده ستاسو دپاره ان یمدکم ربکم چې مرسته به وکړي تاسو سره رب ستاسو ب3,000 من الملائکه په 3,000 د ملائکو نه منزلین چې راکوز کړی شوي به یي. بلا او ان تصبروا وتتقوا کچرت صبر کو تاسو او د الله نه ویریږئ ويأتوكم من فورهم او رابشي دوی تاسو ته د جوش خپلنا. هذا يمددكم ربكم دغه دې مرسته به وکړي رب ستاسو تاسو سره یا دغه دې مرسته به وکړي تاسو سره رب ستاسو ب5,000 من الملائکه په 5,000 سره د ملائکونه مسومین چې نښې به یې لګولي د جنګ دپاره. الله سبحانه وتعالی خپل هغه نعمتونه رايدي چې کومې په مؤمنانو باندې کړي د بدر په میدان کې. نو دا نه ده پوره چې کله پیغمبر مؤمنانو ته وایي چې الله به تاسو سره مرسته وکړي 3,000 ملایک به راولېږي بیا 15,000 به راولېږي. خو دلته یو اشکال زړه کې راځي هغه ده چې په سورة الانفال کې الله سبحانه وتعالی د 1000 ملایکو تذکره کړې ده چې الله 1000 ملایک رالیږلي و دې کې 3,000 او بیا 15,000 نه ده څنګه؟ جواب ده دی اصل الله چې څومره ملایک رالیږلي هغه 1000 خو بیا په منځ کې د مشرکانو داسې اوازې جوړه کړې چې امداد را روان دی زمونږ دپاره د 3,000 کسانو بس الله مې اعلان وکړي 3,000 ملایک به زم در ولېږم. بیا هغوی 15,000 را روان دي الله مې اعلان وکړي 15,000 به درشي. نو د هغوی کسان نو راغلي او ملایک هم صرف 1000 راغلي. که سړی دا وایي چې ملایکو که یو دوم راغلی وی نو پوره وه د دې خلکو دپاره ملایکو سره خو ډېر زوري. نو جواب دا دی چې دا صحیح ده خو کله چې ملایک د انسانانو مقابلې له راشي او د هغوی انسانانو په شکل کې راشي نو بیا هم هغه مره زوري څومره چې په انسانانو کې دي. کې د الله حکمت وما جعله الله إلا بشرى لكم او ندی ګرځولی الله یا او ندی ګرځولی دا د ملایکو رالیږل الله بشرى لكم مگر زیری ستاسو دپاره ولتطمئن قلوبكم به او د دې دپاره چې مضبوط شي زړونه ستاسو په دې سره. ومن نصر الا من عند الله او نه ده مرسته مگر خاص د الله د طرف نه ده العزیز الحکیم چې غالبه حکمت والده. ليقطع طرفا من الذين كفروا
د دې دپاره چې هلاک کړي یا د دې دپاره چې پرې کړي یو برخه د هغه کسانو نه چې کفر یې کړی دی او یکبتهم یا به ذلیله کړي هغوی فینقلبوا خائبین نو واپس بشي دوی نا امیدي کوونکي ليس لك من الامر شيء نشتی تعال ردکار د دوی نیس اختیار او یتوب علیهم او یعذبهم تردی پوری چی اللہ بمہربانیو کی پدوی یا بعذاب ورکی دوی تا فإنهم ظالمون یقینا دوی ظالمان دی مختصر دا چې د وحود د غزا نه وروستو سیرت کې دغه مشهوره واقعه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته مشرکان رالو د صحابه کرامو نه اویا کسان ځان سره بوتلو موږ ته به دین زده کوي اویا قاریان یې بوتلو بیا ورسره غدر او خیانت وکړو او دا ټول ډېر په درمن طریقې سره هغوی شهیدان کړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د سحر په منځ کې به خیرې کولې چې الله په پلانې او په پلانې قبیله د عربو دا به یادوري وی الله په دوی د لعنت شي او په دوی د عذاب راشي الله ته نه دا خبره ستا په لاس کې نه ده د اختیار ته نه دی او صفت لګوي توبه بس او ځکه روایت کې دا راځي چې دوی به توبه ویستي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې متخیری کولې هغه به توبه ویستي اسلامي قبول کړو الله پیغمبر ته چې ستا په لاس کې ورئیس نشتی ته دې مکه وا ور دې نه ثابت شو چې پیغمبر سره علم الغیب نشتی درد په اخر کو باندې کوم چې پیغمبر سره علم الغیب ذکر پیغمبر ته پته وي چې دوی ایمان بروړي او دا به مسلمانان کیږي به د خیری نه کوله ولله ما فی السماوات وما فی الارض او خاص د الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی هغه چې په ځمکه کې دی یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء بخانه کوي چاته چې وغواړي او عذاب ورکوي چاته چې وغواړي والله غفور رحیم او الله بخانه کوونکی رحم کوونکی دی يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا مخري سد چندا واتقوا الله لعلكم تفلحون أويري قيد الله ندديد پارا چي کامیاب شيء السد من راله مخوری سود دو چنده یعنی دیر دا قباحت پار بگی بی تکرارو کو دا دیر اسروی دیر اضعافا مضاعفه واتقوا النار التي أعدت للكافرين اویریږي د ورنه هغه چې تیار کړی شوی دی د کافرانو دپاره ده واطیعوا الله والرسول او تابعداري کوئ د الله او د رسول لعلکم ترحمون د دې دپاره چې په تاسو رحم وکړی شي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم او تادكوي بخانيتا دترف دربستا سنا وجنة او جنتا عرضها السماوات والأرض چپلن والي داغي دا اسمانون او دزمكي پانداز دي يا چپلن والي داغي اسمانون دي او زمكدا وعدت للمتقين تيارك شوی دی د متقیانو د پاره ده او دا میاش د خپل موسم دی چې منګه او خپل موقع ده چې منګه تادیو کو دغه جنت ته ګټلو د پاره د الله د رحمت چې د وګټو خدای جنت وی تیار کړی شوی دی د متقیانو د پاره اوس د متقین شوکتی صفات ووري دا صفات چې تاسو په ځای کې راولي انو بیا دغه امید ساتلی شي انسان چې زمون په دغه جرتیانو کې اما الذين ينفقون في السراء والضراء کسان دي چې خرچه کوي په خوشالۍ او په تکلیف کې هر قسم حالاتو کې د الله په لار کې خرچه کوي که سخت په تکلیف می بیا د الله په لار کې خرچه کوي او چې خوشالۍ کې پرا غریزه کوي بیا خو کوي
والکاظمین الغیظ او خړون کی دی د غصه په کنټرول کې دا نه چې غصه شي وګړي وړي وي والعافين عن الناس او ما في كون كدي خلقته والله يحب المحسنين او لا من كيد احسان كون كسرا والذين اذا فعلوا فاحشه او كسان دي چکلو کی بحياي او ظلموا انفسهم يا ظلموا کی بخبل زانون باندي د فحاشي سکار کیوشي یا بل څه ظلم کیوشي یعنی بل ګناه هر ګناه ظلم دی ځان سره ظلم دی هر قسمه ګناه کیوشي دي نیکانو خلکو نه ګوره دا نه چې ګناه ده نیکانو خلکو نه کی ګناه ده هر چا نه کی د ګناونو نه پاک هغه پیغمبران خو په دوی کې د اوچت صفات دي ګوره چې کلم ګناو کی ذکر الله یاد کی الله لرا فاستغفروا لذنوبهم نو بخانو غړي د خپل ګناهونو د پاره ګوره الله تعالی ګناه کوي نافرمانی کوي एकदम زین کې راځي دا خو الله خبره نه منم څومره لوی الله دی خو ما ته په غضب کې شي بس راو پشي او زر خپل ګناه بخانو غړي ومن يغفر الذنوب إلا الله او سوق دي چې وبخي ټول ګناونه سوا د الله نه ولم يصروا على ما فعلوا او همیشواله نه کوي په ګناه چې وکي دوی او هم يعلمون دوی پويږي همیشواله په ګناه باندې نه کوي دا به کې بل صفت ده بل صفت به کې ده چې هغه ګناه وشو خطا د انسان نکی به توبه وبسي او بیا ګناه ته نه واپس کی اولئک جزاؤهم دا کسان بدل د دوی مغفرة من ربهم بخانه د طرف درب د دوینا وجنات وجنة ندي تجري من تحتها الأنهار چبيگی بلندی داغین ولی خالدین فيها همیشه بی باغی کی ونعم اجر العاملین او خد اجر د عمل کونکو قد خلت من قبلكم سنن یقینا تیر شوی دی مخکستا سنان دیر واقعات فسيروا في الأرض نوغرزي فزمككي فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين نوغوري چه سنگو انجام د دروغ جن گنونکو ودیج کی دا جمله خو اصل کې دی تیرشي وایت سلام تعلق ساتي دایت او د روان شرم او عام چې کوم موي موجود ته روانه د حق د غزا اکثر موضوع بدغه سره تعلق ساتي نو دی کی اشاره دغه تم ده او هغه دي چې دا د احد د غزا د پاره یو قسم مقدمه الله کې خو ده چې په خاص زمانه کې په مسلمانانو باندې دغه شان حالات راغلي کله په هغه باندې راحت راتله کله په تکلیف راتله لکه څنګه چې د بدر په غزا کې فتح د مؤمنانو د احد په غزا کې وته شکست ملاوي نو دې طرف ته الله اشاره کوي چې وګورئ څنګه حالات مخکې تیر شوي دا غنه عبرت واخلئ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين دا قرآن وزاحت دخل كد پارا او هدايت او نصيحت د تقوى والو د پارا وصلى بالقانون بيني چیزه بتاو سره مرسته کومه په هر ځکه به تاسو سره مرسته کوم خو تاسو به یو کارونه کوي ولا تهینوا او سستی مکوي د جهادنا ولا تحزنوا او مغمجن کیږي وانتم الاعلون متاسو چتي ان كنتم مؤمنين كتاسو مؤمنان يي همیشه به تاسو چتي که څوک سوالو کې چیرې نن سبا غډیرو ځینو کې کافران زورور دي په مؤمنانو باندې وجداري چې الله د شرطونه لګولي چې ان كنتم مؤمنين کې تاسو صحیح ایمان والا يمسسكم قرح كرسيد لي تاسو تا زخمنا فقد مس القوم قرح مثله يقينا رسيد لدي قوم كافران تا زخم پشان ددي الله صبر کوي
که د احد په غزا کې تاسو ته تکلیف در ورسېدو نو هغه آیات کې چې د بدر په غزا کې تاسو د کافرانو نه څنګه سخته بدله اخیستو صبر کوئ دا خو جنګ خو داسې ده چې کله یو طرف ته وړي کله بل طرف ته وړي وتلك الأيام نداولها بين الناس او دا ورځې دي چې منګه اړو راړو دا په منځ د خلکو کې وليعلم الله الذين آمنوا او د دې لپاره چې راښکاره کړي الله کسان چې ایمان راوړي دي دا اوس حکمتونه بیانوي د احد په دې غزا کې د شکست کوم حکمتونه پراته ان یو حکمت پکې داري چې د مؤمنانو پکې پته ولګیدا ويتخذ منكم شهداء او ونیسي ستاسونا شهیدان دا پکې بل حکمت چې دا سخت نه راتلې او دې حالات نه راتلې نو بیا به شهادت څنګه ملوي د مؤمنانو والله لا يحب الظالمين او الله من نكيد الظالمان سرا وليمحص الله الذين آمنوا او د دې لپاره چې پاکي الله کسان چې ایمان راوړي دي ويمحق الكافرين وهلاك كافران لرا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه اي ګمان کوي تاسو چې ورننوځئ په جنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او تروس پوری ندی ښکارا کړی الله کسان چې جهاد کړي دي استاسنا ويعلم الصابرين او ندی ښکارا کړی صابران مته دې جنت نه وته دې آسان کار نه دی استاسو دا ګمان دي چې موږ به دې سلار جنت الله وینا نه صبر وکي زب مجاهدین را ښکارا کما زب صابران را ښکارا کما زب امتحانونه راولم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه او يقينا تاسو ارمان کو د شهادت مخکې د دین چې مخامخ شي تاسو دغه سره مؤمنانو د شهادت ارمان کو فقد رأيتمون يقينا ورد تاسو وأنتم تنظرون او تاسو كتل عنده وحود شهادت چې تاسو غوښتو دغه د وحود په میدان کې ملاو شو وما محمد الا رسول او ندی محمد صلى الله عليه وسلم مگر رسول دی قد خلت من قبل الرسل یقینا تیر شوی دی مخکې دنا رسولان دلته بل قانون بیانې هغه ده چې کله د جهاد په دوران کې کم امیر چې ټاکل شوی هغه مړ شي نه جهاد باندې پریری دانی چې امیر شهید شو مړ شو بس د جهاد میدان پرې خو وتښتې دی الله دې څه بنه کی ولې دا آیت نازل شو پاسل کې د احد په غزا کې دا اوازم جوړ شي او خصوصا د شیطان د طرف نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه شهید کړي شوی دی په دې سره مؤمنان ډېر ګډوډ شي ډېر زیات ګډوډ شي او لازم ګډوډ کیږي چې پته وتولږي چې زموږ پیغمبر زموږ نه شهید شي نو الله وی چې دا خو یو پیغمبر دی مخکې دغه شان ډېر خلک چې دي نو ډېر پیغمبران تلي افإن مات او قتل اين وفات شي دی یا وجل شي انقلبتم على اعقابكم او ليبتا سبخبلوا پندو باندې کده وفات شي دنیا نه لاړ شي یا وجل شي په جنگ کې نو څه کوي دین به پرې دی ومن ينقلب على عقبيه او څوک چې واوړي دو بخبلو پندو باندې فلن يضر الله شيئا نو هیڅ چری zarar نشي ورکول الله ته د شي وسيجزي الله الشاكرين او زرد چې بدله به ورکي الله شاکرانو ته یا شکر گزارو ته ابل خبره دای ساته چې څوک jihad تلل شي دا بنه چې بده لاړ مرش بلکې مرګ د خدای الله په لاس کې د مقرر نیټه ده وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله او نشي کې دې د پاره دی نفس مرشي مگر په اجازه د الله سره
كتابا مؤجلا ذلك الدي مقرر ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها او سوق چغواري بخبل عمل سرا بدل د دنيا من بوركو اغت داغينا ومن يريد ثواب الاخره او سوق چغواري بدل د اخرت نؤته منها وربكو اغت داغينا وسنجزي الشاكرين او خامخا بدل بوركو شكر گزاروتا بس خلق جهاد دنیا په نیت کوي الله وی چې کم نیت تی وکړو هغه ورته ملاوي ها کدا آخرت په نیت تی وکړو نو بیا بدل الله آخرت هم درکې او دنیا هم درکې وس الله وی چې پوخانی چې کم پیغمبرانو هغه هم جهادونه کړیو دا وی شرم ملګریو دي که څه کې تیزی راوړي په دې صحابه کرامو کې په دې مؤمنانو کې چې واځي پتا شو د حالات دي راغلي وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير او ډیر د پیغمبرانو نه جنگونه کړی دي دا غوي په ملګرتیا کې الله ولا خلقو ډیرو خلقو د پیغمبرانو الله ولا خلقو د پیغمبرانو ملګرتیا کې چې جنگونه کړی د کفارو سره فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله نو سستی نو کړی هغه د جهاد کولونه د وجې داغه تکلیفونو نه چې رسیدلی هغه ته فی سبیل الله فلا رد لك وما ضعفوا او نو کمزوري شي په مقابله د دشمن کې ومستکانوا وجزین وکړي دشمن ته هر قسمه تکلیفونه راغلي او هغه بالدين کی کمی نو راوسته والله يحب الصابرين او الله من كيد صابران سرد وما كان قولهم او نووینا داغوی الا ان قالوا مگر دا چویل وی ربنا اے رب زمنگا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے رب زمنگا وبخي من تگناونا زمن واسرافنا في امرنا او زیاته زمنگا پکار د دین زمن کی اچھا دا ویلی چې ذنوبنا مطلب داره چې یا الله وبخ زمنگا واړه گناونا اسراف مطلب لوی گناونا چا دا ویلی چې نه ذنوب کې ټول ګناونه راغلي چې الله زموږ ټول ګناونه وبخا اسراف په دین کې زیاته یعنی کم بدعات چې شوي دي به دلیل کارونه دي شوي دي وې دا غراته وبخا او ټول په کې نه داخل وثبت اقدامنا ومزبوط كقدمنا زمنگا وانصرنا على القوم الكافرين او مدد راك منتا فقوم كافران باندي فآتاهم الله ثواب الدنيا نور کړه دوی ته الله بدل د دنیا او حسن ثواب الاخره او خيست بدل د اخرت والله يحب المحسنين او الله من كيد خيست عمل كون كسرا يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إن تطيعوا الذين كفروا كتاسو خبر منی دا کسانو چی کفر کرده يردوكم على أعقابكم واپس بکی تاسو لرا پپندوستاسو باندی فتنقلبوا خاسرين نو بگرزی تاوانیان یعنی کافرانو خبر ممنی گره د دې حق دین نه به واپس کی بیا بتلوی تاوان کې پریوزي بل الله مولاکم بلکې الله مددگار دې استاسو د الله نه مرسته غواړي د الله نه قومي دونه ساتي په الله باندې اعتماد ساتي دي کافرانو باندې اعتمادونه مکوي وهو خير الناصرين او غلا غور مددگار دې یا او غلا غرده د مددگارانونا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب زرد چواب چوبا زړونو دا کسانو کی چې کفر کړي دي یرا بما اشركوا بالله پدې وجه چې دوی شرک کړي دي د الله سره یا شریکان کړي دي د الله سره ما لم ينزل به سلطانا هغه څوک چې نه دی را لېږلی الله دا غوی په شرکت باندې سدلیل ومأوا
ومأواهم النار او زید ورتلو د دوی ور دی وبئس مثوى الظالمين او بد زید اوسیدو د ظالمانو. دوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دی امت الله دا خاص یو نعمت ورکړي چې دوی له جنگ له تلیم نه او د کفارو دشمن په ځړ کې دبدبا او روح بغراش. الله دا ټول ما يرولي تاسو نه غم مکوئ اسدل چې دا ظالمان په شرک پراته دي چې سره په شرک اخته دي نه به دا سرم دک لایق دا چې دي کمزوري دي ذلیلي. ولقد صدقكم الله وعده او یقینا رشتینی کړی د تاسو سره الله خپل وعده اذ تحسونه باذن کله چې تاسو وجلغوي په حکم د الله سره. که سره دا وي چې د وحود په غزا کې شکست څنګه راغی حالکه الله خو مرسته کړی دی چې هغه د مؤمنانو الله حالکه الله خو لوز کړی چې د مؤمنانو مرسته وکړي. الله وی ما ګوره خپل لوز پورا کړی دی ګوره ما مرسته کړی وستاسو ځکه چې د وحود لري دا په دوه حصو کې تقسیم دی. په اوله کې ټول جنگ د مؤمنانو په لاس کې او مؤمنانو دا جنگ مکمل ګټلو او بیا مشکل کوم ځای کې پیدا شو چې کله غنیمتونه تقسیمیدو او هغه 50 کسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غره له پاسه کېنولو او په هغه باندې امیر کړو عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه او هغه کې سلوي خراو کوش او دا خبره ونه منله چې نه دغه وګورنه جنگو ګټلې شو غنیمتونه تقسیمی او بیا چې نو خالد ابن الولید رضی الله عنه 200 کسان د ځان سره راوستو او کله مسلمان شینو او په دغه غره باندې راوخته او مسلمانان ګډ وډ کړو تاسو نشي کړو. نه الله وی ما خو ګره مرسته تاسو سره کړی و ما خپل لوس پوره کړی په ول کې تاسو ونري دي چې تاسو کامیاب وو خو تاسو خراب شوي د سدل اسا حتى اذا فشلتم تر دې چې کله کمزوري شوي تاسو وتنازعتم في الامر او جګړه وکړه تاسو په حکم د رسول کې هغه 50 کسان چې کوم پیغمبر کینول او تینه برا کوزي کړي بعض وینه من کوزي بعض وینه کوزي الله وی د تاسو اختلاف د لازم تاسو خراب شو. وعصيتم او خلاف تاسو د پیغمبر د حکمنا من بعد ما اراكم ما تحبون ورسو د دینه چې خو الله تاسو تاغه چې خو خول تاسو غنیمتونه مورید او تاسو اختلاف پیدا منکم من يريد الدنيا باز تاسو ناغو چې را دې لرله د دنیا ومنکم من يريد الاخره او باز تاسو ناغو چې را دې لرله د آخرت. دا خبره زدي چې دنیا غوښته دا په دوه قسم دي. ابتداء دي چې جهاد کوم دي د پاره چې ماته دنیا ملو شي نو دا صحابه کرام ټول د دینه پاک. حدویم عارضی اراده نو دا جایز ده. یو مجاهد د الله د پاره جهاد کوي خو چې کله غنیمتونه ویني نو هغه ټول یو اجره کی چې دي کې ماته می سملاو شو نو دي کې حرج نشته. صحابه کرام په ځل کې د کوم چې رکوشي د غرنه هغه په ځل کې دایره دراغلی و الته غنیمتونه ولیدو. دا کې دي نشي چې صحابه کرام دي ابتداء د مالونو د پاره جهادون لروزین نه حاشا وکلا کې دي نشي دي سي او غوي پاکو دینا. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم بیا الله واړه ولې تاسو دا غوی نه د دې د پاره چې امتحانو کې پتا شو. ولقد عفا عنكم او یقینا الله ما فی کړی د تاسو ته. حدیث الله ټول خلی بند کړی چې صحابه کرامو اعتراض کړي اوس کې سړی را پاسي یا یو رافیزی خبيث را پاسي وي چې ګوره صحابه کرامو دنیا غوښته او د سنگ مؤمنانو الله وی دې ګوتې مو وای ولقد عفا عنكم ما ګوره ټول بخلی. والله ذو فضل على المؤمنين او الله خاوند مهرباني دي بمؤمنانو اذ تصعدون كلجتا سروان وي مدينيتا ولا تلوون على احد او شاتمونك الهجاتا حالات چې د وحود په میدان کې خراب شو کنه نو بازو د مدینه مخونی او مؤمنان د مؤمنان ډېر ګډوډ شيو چې ناسا پامل شيو به بګی دا وازم شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې شهید کړي شوی ډېر ګډوډ شيو په غرض مؤمنان نو بازو په مدینه ته مخ کړي چې بس موږ لاړو واپس چاته نه کړ. والرسول يدعوكم في اخراكم او پیغمبر आवाज درکو تاسو ته ورستو تاسو نه ده. پیغمبر به आवाज وکړ الله بندگانو چې دلته مراشي ال صحابه کرام راجم شوی پیغمبر خو ژوند دي
فاثابكم غما بغم نو الله در ورسو تاسو ته غم د پاسا د غم نه د قسم غمونه الله راوستي امتحانونه شکست او د افواج پیغمبر چې شهید کړي شوی دی او یا صحابه کرام شهیدان شي او نورم ډیری سختي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ندید پر چې غم جن نشي باغ سبسي چې پاتې شوستا سنا غنیمت ولا ما اصابكم او نباغ سجدر ورسیدو تاسو ته شهادت او د زخمیان د زخمونه چې بدی غم جن نشي والله خبير بما تعملون او الله په دې پاغه عملونو چې تاسو کوي